موږ ټول بالاکوټ ته راغلي یو مینه والو او دا د ډایرکټر چې کوم دی هغه نادر دی او ښه اکټران دي پکې ممتاز صاحب دی او سدره ده او اجګل دی او کافي خلک دي پکې ما خو خیر تاسو اوس غلانه دي راغلي څه راځي او سره روان دي او موسم هم ډېر ښه دی نو تاسو انشاءالله دا هغه وساتئ گرمی ٹائم لگ گرمی دا اور 14 اگست محبت خو بندگی دا ضرور بے گوری دا دی رائٹر ڈائریکٹر نادر خان دے اور ریٹن اینڈ ڈائلاگز بائی سعید تکالا صاحب دے میڈم شہناز فلمونو والا ہیروین دے سرا حاجی گل دے دے کے ڈر خرول کوي سیدرا دا سیدرا ماشاءاللہ ډیر لکی جنۍ دا بیا دویم دریم فلم دا ډیر خسته روان دا الله دې وکړي چې دا فلم د دې په لک باندې مونږ هم کامیاب شو فلم محبت خو بندگی دا دی په سیټ باندې موجود بالاکوټ ډېر مزیدار موسم هم دی ډېر ښکلی لوکیشن هم دی یخ هواګانې لګي څه ویل غواړئ انجوای دا بس فلم دی تیاریږي او می ساتم چې ټول به ډېر خوښ کړي او تاسو ټول دې کې ټوله ضرور راشئ زه خدا وایم د خاص کل کسانو چې دا پروډوسران متابع کوي دغه خبره د یو شیز په شل لکه جوړیږي سلويختو ته مرسوي پروډوسر جام دی ساتل پکا او چې پروډوسران ډیر شي د اداره بروانه اوس ان شاء الله تعالی دا په 14 اگست باندې په سینما لګیږي نو زه به خلکو ته خیمه دا کوم چې پاویا لکه پاتې لکه روپۍ جوړي نو زه به ته خیم چې ډیر په کم بجټ کې ورکوټ غو د ټيلي فلم یا د فلم بچیا جوړوم نو تاسو به وګورئ ان شاء الله تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی ګټ لنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په بالاکوټ کې د یو فلم په سیټ باندې چې دا فلم په 14 اگست باندې د سینما زینت جوړیږي قدرمنو تاسو ته پته پکاره چې په دې 14 اگست باندې تقریبا چې سلور فلمونه جوړیږي غالبا دوه خو اعلان شوی دی یو د مستر علی حیدر صاحب فلم دی مایلو چې هغه ریکارډینګ تقریبا چې مکمل شوی دی سلیکټ ډیر فاتې دی پای کې د پښتو د فلم انډستری تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي بل دا فلم دی محبت خو بندگی دا د کې به د پښتو د فلم انډستری تکړه هنرمندان سینیئر جونیئر فنکاران د خپل فن مظاهره کوي دی یو کې بالاکوټ کې موجود دی فلم په سیټ باندې کوشش وکړو د فلم د هنرمندانو سره خبرې تر کو دی ریکارډینګ هم تاسو ته خو د دې ډایرکټر چې کوم دی هغه نادر صاحب دی چې تاسو لپاره یو پیژندل نوم دی یو خو ډایرکټر هم دی خو اکټر هم دی یو خو کیمرامین هم دی کوشش وکړو ټول سره دوه سلور خبرې کو دی وخت زموږ سره ډیر زموږ ډیر محترم ډیر سینیئر هنرمند میډم شهناز موجود ده ای سره دوه سلور خبرې کو میډم د فلم محبت خو بندگی دی په سیټ باندې موجود ډیر ښکلی موسم هم دی ډیر ښکلی لوکیشن هم دی مزر مطلب په لاور ډیر زیاته په دغه کې پیښور ډیر زیاته ګرمي دلته موسم سنا نارملی څه ول غواړي دی فلم په حواله سره موږ ټول بالاکوټ ته راغلي یو مینه والو او دا د ډایرکټر چې کوم دی هغه نادر دی او ښه اکټران دي پکې ممتاز صاحب دی او سدره ده او اجګل دی او کافي خلک دي پکې ما خو خیر تاسو اوس غلانه دي راغلي څه راځي او سره روان دي او موسم هم ډېر ښه دی نو تاسو انشاءالله دا هغه وساتئ چې دا فلم دا ډراما تاسو به خامخا ګورئ بلې چې دا ډېر ښه فلم دی په ډېر محنت کیږي او په ډېره خرچه لکه بجټ والا فلم دی دا به تاسو خامخا ګورئ مینه والو ستاسو ډېره مننه جی ډېره شکریه قدرمنو نادر صاحب زموږ سره ولاړ دی فلم چې کوم دی ډایرکټر دی تاسو ته پته دوی په ډېرو ډرامو کې خپل ایکټینګ هم کړی ډایرکشن هم کړی کیمرامین یو ښه کیمرامین هم دی نادر صاحب څه به وایي د خپل فلم په حوالې سره یاره زه به دومره ووایم چې لکه موږ خو ډرامې هم ډېرې زیاتې جوړې کړي دي او زما خپله شوق چې کوم دی ایکټینګ سره دی خو د مجبورۍ نه د ډایرکشن او کیمرامینۍ او لیکلو ایډیټینګ دې شي ته راووتو که نه نو اجګل صاحب سره ما مشوره وکړم چې لکه تا خو کارونه ډېر کړي دي نو راځه دا ځل لږه خرچه وکړه چې له ښه شی جوړ کړو نو پوه شو نو انشاءالله تعالی دا په 14 اگست باندې په سینما لګیږي نو زه به خلکو ته خیمه دا کوم چې پاویا لکه پاتې لکه روپۍ جوړي نو زه به ته خیم چې ډیر په کم بجټ کې ورکوټ غو د ټيلي فلم یا د فلم بچیا جوړوم نو تاسو به وګورئ ان شاء الله تعالی چې دا څنګه دی او په دې فلم کې چې کوم دی موږ سره په فرست ټایم باندې سدرا ده او سدرا په مین رول باندې ده او دې کې سنم ناز ده نیم مخلص ده او منتازب سه ده جګل ده اعزاز خان ده
او لکه نورم پکې شهناز میډم ده او نورم پکې ډېر ښه آرټسټان دي او د الله نه مې امید دی چې رنګ به راوړي د خیره سره. زه وایم که مطلب سکرپټ ستا سبجیکټ ښه ستا ډایرکټر ښه ستا لوکیشن ښه، نو زه وایم چې په هغه ډېرو مطلب 70-80 علاقې هغې ته ضرورت نشته، مین مضبوط مړه چې رښتیا را باندې وی که نه نو دی وی اوې لکه منځ کې لګولي 10 لکه دا 40 لکه دی باندې موټر اخیستی یا پکې مسالت غلطي کړي نو هغه په فلم ورواچوي. مطلب د فلم سره دوی هغه عیاشۍ یا یو هر څه دام لیکي، هر څه پکې کور کې چې کوم دی هغه کوم ایس او پرج اخیستی هغه هم پکې ولیکي، په فلم خرڅ هغه هم په فلم ورواچوي. نو دغه خبره ده. نو په فلم باندې دومره خرچه نه راځي، خو لکه څومره چې دا خلک وایي او لګونه به ځواب خل نه دي پکار ځکه چې مطلب ریکوري نشته، ریکوري نشته د پدې نشته چې د هفتې نه زیات فلم څوک نه ګوري بس. او دې ته به راځي ان شاء الله تعالی موږ به دا واړه واړه فلمونه جوړو جمعه هفته اتوار بس دا به دا ټول هم دې ته راځي. او د خیره سره سدرا څنګه چل دي؟ شکر تاسو خیر دی. کوم وګورو تا تقریبا چې 3 فلمونه ورکړو تقریبا ټول سپر هټ کامیابی اصله ډېره لکی ډېره مهرباني. دنه مخکې تاسو په دغه فلم کې کار وکړو په غټ اختر چې ولګېدو چاکلم بدعمله دا یې نه بل فلم غالبا په هغې کې تاسو کار کړو ارباز صاحب فلم و هغې هم سپر هټ کامیابي سره فلم محبت خو بندګي ده دې په سیټ باندې موجود بالاکوټ ډېر مزیدار موسم هم دی ډېر ښکلي لوکیشن هم دی یخې یخې هواګانې لګي څه ویل غواړئ؟ انجوای ده بس فلم دی تیاریږي او می ساتم چې ټول به ډېر خوښ کړي او تاسو ټول دې کتلو ضرور راشئ. ضرور راشئ. څنګه انجوای کوئ؟ مطلب ډېر مزیدار موسم دی ښه خو لګي که نه؟ یخ موسم انجوای ده بس مونږ کوشش کوو چې ډېر ښه جوړ شي او بس دا دغه ستا مین کریکټر دی او جی دې نه مخکې تا په چاکلم بدعمله کې هم د هیروین کریکټر ادا کړ، دې نه پس تا ته بل هیروین کریکټر میلاو شو څنګه؟ بس ښه خوشحاله یم. خوشاله مخکې د څه خیال دی؟ بس مخکې بس روان سټرګل بکې مهنت پکاو هر څه په مهنت کې په سپارښت یا په دغه باندې سم نه کیږي. او جی مهنت بکې نو ولا مخکې زی او جی ټیک شو ډیر مننه. ممتاز صاحب زموږ سره ولاړ دي، ډیر سینیئر دی، ډیر محترم دی. سر جی څه وایي د فلم په سیټ باندې موجود یو محبت خو بندګي ده بالاکوټ دی ډیر مزیدار موسم دی انجوای ده څه ویل غواړئ؟ بس دا ده چې غرمې ټایم لږ ګرمي ده او 14 اګست محبت خو بندګي ده ضرور به ګورئ. د دې رائټر ډایرکټر نادر خان دی او د دې کې ریټن اینڈ ډایلاګز بای سعید تکالا صاحب دی، میډم شهناز فلمونو والا هیروین دی سره، حاجی ګل دی د کې ډېر ښه رول کوي، سیدرا ماشاءالله ډېره لکی جنۍ ده. بیا دویم دریم فلم د ډېر ښایسته روان ده، الله دې وکړي چې دا فلم د دې په لک باندې مونږ هم کامیاب شو او جا او نور واړه منئ مخلص هم دی دا لکان دی را سره دا ټول دغه لکان مونږ سره دي، نوی دور نوی هغه دی. نو یقین لرو 14 اګست به زما مینوالو تاسو ټول راځئ او دا فلم به ګورئ. محبت خو بندګي ده. قدرمنو اجي ګل زموږ سره ولاړ چې د فلم پروډوسر هم دی، د مطلب هیرو کریکټر هم په دې کې ادا کوي. که تاسو ګورئ دوی شکل او شاهد صاحب شکل تقریبا چې ډېر زیات سیم دي. اجي ګل صاحب څه وایي د فلم په سیټ باندې موجود محبت خو بندګي ده ډېر مزیدار موسم هم دی، ډېر ښکلي لوکیشن هم دی بالاکوټ ډېر ښکلي موسم دی. څه به ورغواړئ فلم په حوالې سره؟ نو الله د مونږ خو دې موسم دپاره راغلي مو او فلم چې څوک هم جوړوي نو بالاکوټ یو داسې ځای دی که نه چې دلته مونږ ته څه مسایل نه وي که نه، که اجره ده او که جومات دی مطلب که ګانې دي که وغیره غرونه دي نو بس مونږ کار اویلیبل هر ټایم کولی شو. نو څه به وایي مطلب دا فلم به په سینما هم کنفرم کړی ده کولا نه ده مطلب 14 اګست له کنفرم دی که نه؟ یاره جي زمونږ د سینماګانو والا یا زمونږ د پروډوسرانو دا کار یې که نه چې ته ورشې تاسې کنفرم خبره نه کوي. کله چې ته کله شیز جوړ کړې او هغه سوچه غوړي نو هر سړی به تا ته وي ماله راوړه او که ته ډېر هم ښه جوړ کړې او مطلب بار ملکونو کې جوړ کړې او راوړې او چې هغې دې اکسیپټ کوي نه نو ناکامه خبره. خو سینما ده، سینما ته اکسیپټ کینو ولا به او جی او نو ان شاء الله مونږ خو چې کومه خواري ده او مونږ سره کوم مرګري دي کوم ټیم دی نو ټولو ښه خواري وکړه او لګې خواري کوو سیکټران راغلي دي څوک را روان دي نو ان شاء الله امید هم شته چې سرنګ به راوړي. فلم نه به مطلب پر امید دی چې ان شاء الله چلیږي به ان شاء الله ما چې کوم یو دوه پکچر اپلوډ کې نو مالا عوام چې زمونږ کوم مرګري دي عوام دي هغې مالا دونه دادګیرنه راکړه چې هغې مونږ کم انسون لیکلی چې کله به راځي نو مونږ خپل هم انتظار کوو. مونږ دې وخت کې جوړو نه پوهېږو خو بیا مونږ له خوند اله راکوي چې کله مونږ پردې ته کښېنو. پردې ته د ایډیټینګ نه وځي د پروسس مطلب د ډبینګ د دغې نه وځي نو والا بیا پته جی مطلب که مونږ وګورو زموږ ډېر پروډوسران چې کوم دي ډایرکټران چې د غټ بجټ فلمونه جوړوي ما په 80 لک
लाखो लगولې ما په 90 लाखो लगولې ما په 1 करोड़ लगولې ان کوم وګورو هغه فلم او د 15-20 लाख روپو فلم کو وګورو تقریبا ریکوري دا غي وي نو تاسو غاڼه مطلب ډېر پیسې لګول پکار دي کو نه دي لګول پکار یاره جی زه خدای ما د خاص کل کسانو چې دا پروډوسران متابع کوي دغه خبره د یو شیز په شل لکه جوړیږي اصل ویختو ته مراسوي پروډوسر جام دي ساتل پکار او چې پروډوسران ډیر شي د اداره بروانه اوس مطلب زه پروډوسر یا ته یا بل او پروډوسر چې کم دی دا مین بنیاد دی چې ته کله بنیاد بچ کې نو ستا پلازه به ولاړی او چې ستا بنیاد تبای نو هغه کته ډیر هم خجاره غورځي او جی څخه هکټران راغلي دي هیروان راغلي دي او د دې په حواله چې ستا محبت می بندگی ده د کې کار روان دي ان شاء الله دا ټول رونه به مهنت سره کار کوي دا ډېر ښه چلیږي په سلیما باندې او تاسو ټول به ورته مینوال ټول به ورته راځي مزیدار روان دي او ډېر ښه کاشت پکې خیر سره او په خبر کې ډېر زیاته ګرمي و بالاکوټ ته راغلو ماشاءالله موسم هم ښه دی ډېر مزیدار ماشاءالله فلم ډېر مزیدار دی او د فلم نوم دی محبت خو بندگی ده قدرمنو ما سره ډرون اپریټر حمزه ولاړ دی چې ډېر تکړه دغه دی ډرون اپریټر دی دوی سره دوه ډرون دي حمزه څه به ورغواړي د فلم په حوالې سره بس فرست ټایم کار دی نادر صاحب سره او کمپرومایز هم کوي او ډیر سموتیزم کړ او روان ټول په سینیئر کیمرامین هم دی ډایرکټر هم دی ایکټر هم دی بل ټول په مینه محبت باندې کار کوي او زړه نه کوي ګریلی ماحول دی روان دی نو ټول لړنه دا کوي بل ایزم هم کول ډیر څه فرست ټایم کار دی خو او سینیئر چې کار کوي خپل بندز دکړم ځکه سټرګل کیږي روان وي مخه ډیره مهرباني مراد صاحب اول خو تاسو هرکلی ما پرواز ټي وي ته تاسو یو جهان مننه بل زه دا خبره کوم چې دا فلم د کم بجټ فلم دی خو ښه فلم دی او لږی پیسې نو کار خو جی بل لیکي چې کوم موږ سره کاست کوم دی چې ګل صاحب دی مین کریکټر چې کوم دی سره د سیدرا دی ممتاز صاحب دی شهناز میډم دا مطلب نور سي دی کنه دا یو ښه فلم دی سټوري فلم دی ان شاء الله موږ به راځو او منور تاسو به خامخا راځي